बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د تحلیل لپاره د تعامل د بشپړتیا استعمال. یا دې مطلب سره چې موږ تعامل بشپړ دی او کنه دی. اوس موږ دا کوېشن چې دی د دې کوېشن تحلیل کوو چې څومره لوی تعادل ثابت چې دی دا د ټایټریمیټریک او ګرایومیټریک پروسیجرو لپاره پکار دی چې کمپلیټ شي. یعنی ټایټریمیټریک او ګرایومیټریک پروسیجرونه چې پای کې تعامل بشپړ شوی وي صحیح ده یا کمپلیشن دغه صورت نیولې نو دې لپاره به څومره تعادل ثابت شي دی دا باید څومره لوی او کدی پختنې ته موږ راشو چې د بشپړ کمپلیټ ریاکشن زموږ مطلب سره صحیح ده موږ چې دا ریاکشن کمپلیټ دی بشپړ شو دی نو مطلب څه دی. نو مخکې موږ دا په کلاس کې دا خبره کړې وه چې هیڅ قسمه ریاکشن مطلق ډول باندې دا بشپړ کیږي نه. اوس د کیمیا پوهانو د بشپړ ریاکشن نه مطلب څه دی؟ نو د کیمیا پوهانو د بشپړ ریاکشن نه مطلب یا ډیزایر یا خواهش دا دی چې هغه ریاکشن به بشپړ وي که چېرته unreacted inlet هغه انلیټ چې تعامل نه کړي دا موږ په تحلیلي ډول باندې معلومولی نشو. که چېرته ما سره په محلول کې یا په ریاکشن کې انلیټ دومره کمي په محلول کې انلیټ زما سره تعامل خو شو خو تعامل په پای کې ما سره انلیټ دومره کم دی چې هغه زه په تحلیلي ډول باندې معلومولی نشم نو زما ریاکشن به کمپلیټ دی. خو که چېرته تحلیلي لحاظ سره انالیټیکلي زه هغه معلومولی شم نو بیا زما ریاکشن کمپلیټ نه دی. نو یو پوښتنه دا وه چې د ټایټریمیټري دپاره او ګرایومیټریک پروسیجر دپاره چې د هغوی دپاره ریاکشن کمپلیشن صورت ونیسي ایکولیبریم کانسټنټ باید څومره لوی صحیح ده. او بل د بشپړ ریاکشن نه د کیمیا پوهانو مطلب څه دی؟ نو کیمیا پوهان وایي چې انالیټیکل کیمسټ وایي چې بشپړ ریاکشن به هغه ریاکشن وي چې زه د انالیټ چې دی هغه انالیټ چې تعامل یې نه دی کړی هغه زه په تحلیلي ډول باندې معلومولی نه شم نو دا ریاکشن ما سره څه دی دا ریاکشن موږ سره کمپلیټ دی. دا ریاکشن څه دی موږ سره نو که unreacted انالیټ زه په تحلیلي ډول باندې معلومولی نه شم انډیټیکټیبلي صحیح ده نو دا ریاکشن بیا ما سره څه دی دا ریاکشن ما سره کمپلیټ دی. نو که ما سره میکرو سیمپلي او په میکرو سیمپل کې زه میجر کانسټیټوینټ چې دی دا زه معلوم غټ سیمپل دی ما سره مثلا جنرالي موږ یو چې 0.1 ګرام یا دې نه زیات سیمپل چې دی دا میکرو سیمپل یو دی کې زه یو غټ برخه چې ده چې هغه فیصدي زیاده په دې سیمپل کې هغه غواړم زه معلوم کړم. نو که 0.1 ګرام سیمپل ما اخیستی او زه ما سره انالیټ چې دی 0.1 ملي ګرام دی کې پاتې 0.1 ګرام کې 0.1 ملي ګرام انالیټ ما سره پاتې دی هغه unreacted انالیټ دی صحیح ده. نو دا موږ سره دا ریاکشن شوی دی کمپلیشن ته رسېدی لکه 0.1 ګرام کې په سیمپل کې ما سره 0.1 ملي ګرام unreacted انالیټ پاتې نو دا بیا موږ سره څه دی ریاکشن کمپلیټ شوی دی ما سره. نو که چېرته د unreacted انالیټ 0.1 ملي ګرام پاتې یا د دې نه کم پاتې نو ریاکشن بشپړ شوی دی صحیح ده. اوس ایکولیبریم کانسټنټ منګه
د تعادل ثابت چې دی د equivalence point ته نږدې څنګه محاسبه کوو معادل نقطې ته نږدې equilibrium constant موږ محاسبه کوو کې چې داسې مثلا ما سره ریکشن 80% شوی ریکشن 80% شوی ریکشن 90% شوی equilibrium constant چې دی تعادل ثابت چې دا وخت کې به څنګه سړی محاسبه کوي نو ساده موضوع د سادهوالي دپاره کتاب کې مثال چې دی د precipitation titration ورکړل شوی دی او A B موږ سره یو انلیټ دی یو پریسیپیټانټ دی او دوی تعامل کړی ما سره A B مرکب جوړ کړی وغیره سوب کړی هغه دپاره کا قیمت چې موږ سره مثال کېږي 1/A concentration divided by B concentration فرض کړه چې د A reactant concentration چې دی 15 ملي موله دی او B چې دی موږ سره چې هغه زموږ پریسیپیټانټ مې بي زموږ نو هغه 15 ملي موله دی او په equivalence point کې د محلول حجم چې دی دا تقریبا 100 ملي دی نو دې وخت کې کا قیمت بسوي په دې کې دوه حالتونه یې که چېرته ریکشن 99.99% چې شوي دا موږ سره کمپلیټ شوی وي صحیح ده نو د A که چېرته موږ سره 99.9% زموږ انلیټ چې دی دا تعامل کړی نو په equivalence point کې به ما سره کا قیمت چې دی دا څومره نو که 99.9% انلیټ ریکشن کړی نو دې مطلب دی چې 0.1% انلیټ چې دا موږ سره همداسې پاتې دی 0.1% 100 ملي موله کېږي صحیح ده نو 0.0 نو دا که موږ داسې واخلو لکه نو چې 15 ملي موله دی چې دی 15 ملي موله دی او 0.1% ما سره انډیریکټډ پاتې دی 15 ضرب 0.1 تقسیم پر 100 ځکه 0.1% همسې پاتې دی نو 0.0005 ملي موله دا ما سره څه دی دا انډیریکټډ دی خو د غلظت به څه که A انلیټ واخلم او که B انلیټ واخلم د غلظت به موږ سره څه 0.005 تقسیم پر 100 نو دې نه موږ سره د غلظت چې دی چې کله ما سره 99.9% چې ریکشن شوی نو د A انلیټ غلظت 15 ضرب 15 د B انلیټ هم غلظت دومره دی نو دا په کا قیمت کې وضع کا نو دا موږ سره راشي 4 ضرب 15 دا ته کله چې ما سره ریکشن 99.9% شوی نو کا قیمت غلظت چې ما سره 4 ضرب 15 شوی اته اوس که چېرته ریکشن 99.9% شوی نو بیا به دې وخت کې د کا قیمت شي هماغه شان سوال دی صحیح ده نو 0.01% چې ما سره تعامل نه کړی انلیټ نو 15 ضرب 0.01 تقسیم پر 100 د دې نه راځي 0.005 ملي موله صحیح ده نو اوس د A B غلظتونه ما سره راشي 0.005 تقسیم پر 100 نو 15 ضرب 0.5 موله راشو او بیا که چېرته کا قیمت زه غواړم 99.9% کې نو ما سره به 1/15 ضرب 0.5 انټو 2 پاور 2 نو د نه راځي 0.005 12 او بیا 4 ضرب 0.5 لس چې دی د کا قیمت دی نو کله چې ما سره 99.9% ریکشن شوی نو د وخت کې کا قیمت چې موږ سره 4 ضرب 0.5 لس ډېر زیات لوی دی نو دې مطلب چې ریکشن ما سره څه شوی کمپلیټ شوی دی دا موږ سره مختلف دغه دی اسیډو بیس دی صحیح ده اسیډ بیس د پاره موږ چې دی acid base the para موږ دا غسه دی acid base the para acidic acid دی د بیس سره دغه کوي هغه د پاره کا قیمت چې دی کوم معادله ولیکو کا قیمت دا دی او که 99.9% ریکشن شوی نو هغه د پاره کا قیمت چې دی equilibrium constant 2000 دی او که چېرته 99.9% شوی نو کا قیمت چې دی به موږ سره 2000 دی همدارنګه کلسیم د ډي ټي اي سره ریکشن کړی دی نو کلسیم ډي ټي اي جوړه کړې ده نو هغه دپاره equilibrium constant داسې لیکلی شم او 99.9% شوی نو هغه دپاره دا او که 99.9% شوی نو بیا موږ سره دا رسوبي تعامل AgCl ریکشن کړی AgCl سره AgCl جوړ کړی دی نو هغه دپاره کا قیمت چې دی موږ سره 1/A Ag concentration chloride ion concentration د دپاره 99.9% چې شوی تعامل نو 4 ضرب 0.5 ته دی او که چېرته موږ سره 99.9% شوی نو equilibrium constant چې دی 4 ضرب 0.5 لس دی
همدارنګه اکسیډیشن ریډکشن ریاکشن دی د اوسپنې او د سیریم آین د فیرس آین د سیریم پلس 4 سره فیریک آین او سیریم پلس 3 جوړ کړی دی. هغه لپاره موږ سره ریاکشن چې دی لس په توان شپږ دی او دغه موږ سره چې دی 1 لس په توان د اته دی. نو که چېرته موږ سره 0.1% انلیټ انریکټډ پاتې نو تقریبا ریاکشن کمپلیټ شوی دی. څومره شوی دی ریاکشن چې دی موږ سره کمپلیټ شوی دی. نو په سیپریشن پروسس کې پریسیپیټیشن ریاکشن کې نو کیمیا پوهان چې کوي موږ سره یو د کامن آین افیکټ نه استفاده کوي او کامن آین افیکټ نه استفادې سره دوی څه کوي چې موږ سره په ایکولیبریم کانسټنټ چې دی که دا ډېر لوی نه وي که ایکولیبریم کانسټنټ که ډېر زیات لوی نه وي نو دوی ایکسس پریسیپیټیټینګ ایجنټ چې دی دا علاوه کوي. صحیح ده؟ په جدا کولو پروسه کې چې موږ د پریسیپیټیشن ریاکشن نه استفاده کوو نو کیمیا پوهان چې دی د کامن آین اغیز نه استفاده کوي. که چیرې ما سره تعادل ثابت چې دی دا ډېر لوی نه نو دوی څه کوي چې ایکسس پریسیپیټیټینګ ایجنټ چې دا علاوه کوي. نو کله چې د ایکسس پریسیپیټیټینګ ایجنټ وراچې نو ته ریاکشن چېرته وړئ فار وړئ. نو ایکسس پریسیپیټیټینګ ایجنټ سره ایکسس پریسیپیټیټینګ ایجنټ سره excess precipitation agent سره excess precipitation agent سره ته تعامل چرته وړي ته تعامل فاور وړي او دا کله کوم ریاکشن وکي precipitation reaction کې ته تعامل چرته وړي فاور وړي. نو خود همدغه پروسه صحیح ده ته په ټایټرومیټري پروسیجر کې نشي کولی. په ټایټرومیټریک کې دا ته نشي کولی. نو موږ څه کوو مخکې سر نه چې موږ یو چې ریاکشن کمپلیټ شي صحیح ده نو موږ لارج ایکسس کې ریاکټنټ اخلو. large axis के reactant اخلو. منگا اضافه precipitating agent precipitation के reaction के اضافه کو اضافه precipitating agent چې دی دا منگا علاوه کو چې reaction ما سره completion ته لاړ شي. خود په ټایټرومیټریک پروسیجر کې دا بیا موږ نشو کولی. په ټایټرومیټري کې چې نیچر کوم چونکه موږ د کې نارملټي دا شي نه او ان پوینټ او ایکویولنس پوینټ موږ سره دی نو په دې کې خو محاسبه ده نو ته ایکسس دغه چې دی نشي کولی چې استفاده وکړي. نو د دې نه مخکې موږ ریاکشن چې دی لارج ایکسس کې موږ چې اخلو ریجنټ اخلو. نو ګوره موږ چې کله مثلا دا موږ سره پیورټ دی او دلته په فلاس کې دغه فلاس کې موږ مخکې نه مثلا 35 ملي ریجنټ اغوستی که نه 35 ملي ریجنټ مخکې نه موږ اغوستی نو دا موږ اډوانس کې اغوستی. نو برنه چې دغه راشي نو مخکې نه موږ غواړو چې که یو ډراپ دو ډراپ برنه ما سره د پیورټ نه شیان راغورځېږي نو د دې ریجنټ په شتون کې ریاکشن مخکې نه شی ما سره کمپلیشن ته رسیدلی. نو دغه ریاکشن با ایکویولنس پوینټ باندې نږدې ایکویولنس پوینټ ته به دا کمپلیشن ته رسیدلی. صحیح ده ایکویولنس پوینټ ته یا مثلا د ایکویولنس پوینټ کې یا ایکویولنس پوینټ په خوا شا کې دا ریاکشن به موږ سره کمپلیټ شوي. نو هغې دپاره بیا موږ مثال د څه یو موږ د پریسیپیټیشن ریاکشن یو. نو ګوره موږ سره پریسیپیټیشن ریاکشن
موږ سره چې 99.9% شی او نو کا قیمت شی دی سرور د بل سپتان ده ته دی او کله چې موږ سره 99.99% شی او نو ټایټرومیټر کې نو هغه موږ سره ته ګورم د ایکسیز ریکټن پاکستان سره موږ سره equivalence point کې یا equivalence point په خواشا کې ریکشن موږ سره شوی دی بشپړ شوی دی